رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منکر دسی بیٹه مراغه په دې ټیم کې کله نو راغله داسې وخت کې راغه ناصافي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر ته وای ابو بکر د زنانه وباسه هغه ورته وای د الله رسول علیه الصلوۃ والسلام یو ستا بیبي د عائشه واده شوی لانه ده او زمانونه دي د امن والا اعتماد والا خلق دي نبی علیہ السلام ورته وای هجرت کوم د هجرت امر راغی ماته وای ابو بکر ورته وای چې الصحبه ما به ځان سره په هجرت کې مرګره کی ما به پریدي ما ځان سره بوزي رسول الله علیه السلام ورته وای ابو بکر الصحبه تبه زما د هجرت د لارې مرګره تبه را سره زمونږ مور وای ما جړاګانې لیدلې وي خو د خوشحالۍ وخت کې مې نه وي لیدلې ابو بکر چې واورېده چې نبی علیہ السلام ورته فرمای تبه زما د هجرت د لارې ملګری وای د خوشحالۍ نه په جړا شو ما په اول ځل یو انسان ولیده چې هم خوشحاله شه هم جاړي ځواني طاقتونه پوری هجرت ته تیار شي 6,000 درهم ورسره په کور کې پراته وو 6,000 دای راواغستلې د ځان سره د دینه مخکې په 800 درهمه دوخي تیار اخستلی ولی یو ورځ ته پته و چې نبی علیہ السلام ته به د هجرت امر وشي او زبر د هجرت په لار کې قربانۍ د پاره اوخان پیش کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی د الله رسول علیه السلام اوخان د مخ کې نه تیار دي رسول الله علیه السلام یوستا چې کم کړه دې تیز رفتار دې مضبوط دې غته والا او بل زما رسول الله علیه السلام ورته فرمای بالثمن ابو بکر اوخدنا علم خو مفتنا زب خپل پیسې در کوم په خپل پیسو به د هجرت لا روامه ولی چې په اسلام کې په دین باندې د الله د پاره زما د جیب نه هم زما د کور نه هم څه مال او څه پیسې ولګي ټول عمر به موږ بل چاته وایو چې جزاک الله خیر ټول عمر به عرب موږ له جمعهتونه جوړي موږ په اسلام کې کوم روپۍ نه لګو موږ د هغه نبی امتیان یو چې چا هجرت کو او د هجرت د لارې اوخ مفت نه غسته په خپل پیسو یې واخست او هجرت یې وک روان شو شارع الهجره مکینه چې راځي دا جبل الثور ته په دې لار باندې دا خوسم ډیره کافی لار ده محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام او ابو بکر دا پیادل اواله او جبل الثور ته به څومره لار ده څوک ختلی دي تاسو کې څوک ختلی څومره لار ده چې 2.5 غنټه تقریبا داسې 3 غنټه دا صرف د غغرنه چې اله خېږي نور خو به د گاړې راورسي الله اکبر شاتنه اعلان دی مکه کې आवाज وش چې چا محمد او ابو بکر مړ ژوند دی ونیو سلسل اوخان 200 اوخان د دوی په سر د دوی په مرګ باندې انعام اعلان ش ښکارا نه راوځي هغه غره باندې چې اوس په کې لارم جوړې کړې دي پوړې مور کړې دي چې وګوري چا جوس غرزولي چا وب غرزولي ا د ضرورت شزونه په بوت شي هغه غرزي په دمو باندې لوخي
ابو بکر او نبی علیہ الصلوۃ والسلام را روان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 50 سال عمر دی په دې وخت. د دومره لار د هغه مکې نه تر دغه ځای پورې دا پیاده او اوس بخیج بزکه بره خو یې سم نخیج. ابو بکر یو سات مزلو کی منډه کی مخ کې لاړ شي، بیا مزلو کی شاته شي، بیا په دې مزل کې دی خواته او شکل دی خو. یا ابو بکر ولی سیده په دې لار نه ځي؟ یا رسول الله اذكر الطلب، سوچ میرا والی چې شاته نه دشمن نه را روان، نو زمنډه کما چې دشمن دی ما اولی ما دې مړ کې چې محمد رسول الله بچي علیه الصلاۃ والسلام. زه کمین رایات کم چې دشمن مخې ته ناس نه، منډه کم چې دشمن دی په ما گزارو کی، خو چې محمد رسول الله علیه السلام بچي. عمر فاروق رضی الله عنه کسان را جمع په یو مجلس کې او کس پاسه ده د عمر رضی الله عنه ډیر زیات صفت وکړه. په دې صفت کې د ډیر زیات فضایل ویل دي. یو قسم په ابو بکر اوچت هغه کس ته ویل کینه په قلار زما دې په الله قسمی د ابو بکر رضی الله عنه یو شپه د غار ثور د عمر د آل عمر د خزو د نرو د بچو د نوسو د ژوند ټول نه کوي چې را جمع کې د ابو بکر صدیق د غار یوې شپې او د شپې یوې لحظې عبادت او هغه پیرې ته نشي رسېدلی. اوس په دې حالت کې ځوان دی، نبی علیہ السلام ته وی را پشایک او خپې څنګه لګی؟ روغ خپه به نه لګی په ځمکه. ولې؟ که خپه لګی اثر او منډه او نښه پاتې کېږي. او شاته نه د 200 اوښانو اعلان دی، ځواني ده که نه شباب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی را پشاشه و په هغه غره کې خپلې اوبه موږ نشو خېجولی، ځان له نشو ختلی، او محمد رسول الله علیه السلام په شاو په اوږه او خپه نیمه نیمه لګی او جبل ثور غار ثور ته محمد رسول الله علیه السلام په شا او په ملا وخېجو. کله چې غار ته ورنږدې شو ورسېدل، ابو بکر نبی علیہ السلام ته وی د الله رسول غار ته لامنه نوزه، زه به پیله نه نوزم. ولی؟ اذا الله رسول علیه السلام چې لګي صفا کم غار دی. غار څه ته وی؟ د مار او د لړم او د زناورو کوري دی ورنه نوزي. ولی ځواني ده. که ابو بکر لاړ او وفات شو شهید شو څه چل نه کیږي، خو که محمد رسول الله علیه السلام لاړ ډیر نقصان به وشي. غار او تصفاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ته آرام وکړه، زه به پیره کوم. ابو بکر ته خو جاس کې نه راغلی کنه، ته هم پیاده راغلی. ولی دی به ستړی نه و؟ ولی نه و ستړی؟ خو محمد رسول الله علیه السلام باندې ایمان راوړی دی، جان او مال په دواړه قربانوي. اوس زمونږ باندې د خولې د دوکې 2 نمبر ایمان نه و کنه، مزل دواړو کړی دی. ابو بکر لا ډیر ستړی دی. ولی؟ دی غار او غره ته نبی علیہ السلام راخېجولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل سر مبارک د ابو بکر رضی الله عنه په ورونو او په پتون باندې کېښود. کپڑے ور سره وی لنګ د دې نه کپڑے ټوټې غوسې کړلې،
یو سوړه کې کېدي بله کې سوري دي په غار کې مار رانشي لړم رانشي نه رڼا شته نه بیټري شته هېڅ پته نه لګي یو لاس د بل نه معلومیږي چې ښی لاس کم دی او ګس کم دی یو سوری پاتې شي هغې ته د خپله پونده داسې اړم رسول الله علیه السلام د ده په غېږ کې سر کېښود وایي ته اوده شه زه به ناست یم ته ارام وکړه زه به پیره وکړم رسول الله علیه السلام آرام فرمایي په مخ مبارک باندې د ابوبکر صدیق اوښ کې پرېوتې ولې د هغه سر د ده په غېږ کې و ولې ژاړې ابوبکره چې اوښ کې دې په ما را پرېوتې د الله رسول علیه السلام څه شي وچیچلمه څه شي راله ټک راکه چغې نه وی ولې اواز نه کوي محمد رسول الله علیه السلام وده دی چې خوب یې خراب نشي د ډېر درد او سوخ نه د سترګو نه اوښکې لاړې په نبي علیه السلام پرېوتې وایي هغه را باندې چوف وکړه دم یې کړم داسې شوم لکه ما چې درد او چیچل لیدلی نه بیا د هغه ځای نه را روانېږي غرض مې دا و چې دا د اسلام ځوانانو بیا یې داسې قربانۍ ورکولې تیارو 6,000 درهم یې د کوره واخیست وایي دا به په لار کې په کار راځي پلار یې لا کافر دی ابو قحافه سپین ږیری دی بوډا دی نظر یې کار پرېښی ړوند شوی کور ته راغی نوسۍ اسما ته وایي بچې پلار خو دې لاړه او خبر شوی م ټول کور نه سرمایه یم د ځان سره وړې ده څه درته پرېښي دي که نه دي پرېښي خو نوسۍ مؤمنه ده ولې د ابوبکر رضی الله عنه لور ده وایي بابا ډېر مال یې پرېښی دی وایي کم لوښي کې چې به ابوبکر پیسې ږدلې هغې کې مې کاڼي واچوله او کپړه مې پرې واچوله او د بابا لاس مې راواخیست چې بابا وګوره دومره پیسې راته پرېښي دي ولې چې دی په اسلام بدګمانه نشي